نجونې د دې څلور خویونو لرونکو نارینه‌وو څخه تښتي. دا چې هغه کوم خویونه دي دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلام ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. نجونې د دې څلور خویونو لرونکو نارینه‌وو څخه تښتي. هغه نارینه چې پخوا یې د چا سره اوږده مینه کړې وي. دا ډول نارینه ښځې هیڅ وخت د واده لپاره نه ټاکي، ځکه دوی په خپل راتلونکي ژوند کې په هر قدم کې د تېرې اړیکې تر اغېزې او درد لاندې وي. دا ډول کسان ډېر وخت په اسانۍ په غوسه کېږي او په عین زمان کې په مقابل کس باندې باور هم نه کوي، تل د شک کولو په حال کې وي. هغه کسان چې د ماشوم غوندې خویونه لري یا ژر خفه کېږي او یا هم بې ځایه وړاندیزونه کوي، خو کله چې وخت د کوم حقیقي کار یا پریکړې راشي نو بیا تر دوی ټمبل نه موندل کېږي. د مسؤلیت څخه ډارېدونکي کسان دا ډول کسانو سره ښځې هغه وخت واده نه کوي، ځکه دوی هر وخت په دې هڅه کوي چې خپل موجود راحت سیستم یې خراب نشي، په همدې لاره روان وي او که چیرې ورڅخه وغوښتل شي چې په ژوند کې بدلون راولي، د یو بل کس مسؤلیت واخلي، بیا نو دنیا په دوی باندې قیمت کېږي. هغه نارینه چې تل لوی خبرې کوي، دا ډول نارینه هیڅ وخت د ښځو په زړه کې ځای نشي موندلی، ځکه دوی تل لوی خبرې کوي. ښځه به دا غواړي چې صرف لاس په لاس د باران لاندې روان وي. دوی به ورته د پاریس په هوټلونو کې د شپو کیسې کوي. دوی لوی خیالونه جوړوي، خو د ممکن کولو لپاره یې هیڅ کار نه کوي. ملګرو، خو د دې وکړې ویډیو نه مو څه مطلب اخیستی وي، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.